نننۍ جملې چې دی لنډ هم دي او اسان هم دي. عموما موږ بګنر درس اپلوډ کوو، دا هم د بګنر والا جملې دي. arrive on time. arrive on time په وخت راورسېږه. کله چاته وایي چې په وخت راشه، یعنې ځان په وخت راورسه ته ویلی شي arrive on time په وخت راورسېږه. go on time. go on time په وخت لاړ شه. leave on time. leave on time په وخت ووځه، یعنې په وخت د دې ځای نه حرکت وکړه. leave early وختي لاړ شه. دا هم یعنې په وخت باندې چاته چې وایي حرکت وکړه. leave early وختي لاړ شه. reach early زر ځان ورسوه. reach early زر ځان ورسوه. right on the time. right on the time په عین وخت. it's too late. too late ډیر ناوخته دی. it's too early. it's too early ډیر وخته دی. in no time په لږ وخت کې. کله چاته وایي چې دا کار ما په بیخي په لږ وخت کې وکړو، ته ویلی شي in no time. او last one in advance. in advance مخکې له مخکې. زیاتره وخت موږ یو کار کول لپاره advance کې پیسې ورکوو، نو هغې ته advance ویل کېږي. دې ته یوازې نه ویل کېږي، هر څه شی د مخکې نه چې په یادورۍ کې راځي نو موږ ورته ویلی شو in advance.